السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صادق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې درته ښایم چې په کوم تلویزیون کې چې ریسیور په داخل کې وي هغه ته د لمر کوډ څنګه رالېږي هغه درته ښایم. اوس دا ګورو د موږ د لمر سره ډالر لامه راغلی، یعنې لمر کار نه کوي. دا تلویزیون سوني تلویزیون ده، په داخل کې ریسیور لري. دې ته څنګه کوډ راچولی سو؟ د لمر کوډ. ښه نو دوستانو اوس لمر کار نه کوي. کله چې اوکې کې په صفحه باندې راځي سکرامبل چینل د یعنې کار نه کوي، کوډ راچه غواړي. اوس غواړو چې مینو ته ولاړ شو. درته وښیم مینو ته به رالو، اول صفحه کې پکچر لیکل سوی هغه به راولي. چېرته؟ سیټ اپ ته به یې راولي. دا ریموټ ته که ریموټ بل مختلف وي خو مینو به دغه رقم ته وي. طریقه یې درته ښیم. سیټ اپ ته راځو، سیټ اپ راځو، بیس ته سیټ اپ اوکې کوو یا یې څنګ ته راوږو. دا لامه راوړو لاندې وبښئ، بیس ته راځو، بیس اوکې کوو. دلته موږ کلي ورچول، دلته درته لیکلي بیس لیسټ، دلته موږ کلي ورته اچوو. کلي به په څه شي ورچوو؟ سور بټن یې ورته ووهئ چې نوی کلي ورته واچوو. یا یې پورته ووږئ، دلته وګورئ ستاسو خو به مخکې ټرایي نه وي پې کړی شته که نه شته. نو موږ څه کوو؟ ایډ بټن ورته ووږو. کله چې موږ ایډ بټن ورته وویل دلته د موږ خپله لمر و فریکونسي و نوم هر شی رالو. خو کله چې تاسې کوم چینل ته کلي ور اچوئ هغه وخت باید په هغه چینل باندې دا صفحه ولاړئ، باید له هغه چې مینو ته راسئ او سیسټم ته راسئ. نو موږ اوس راځو دلته لاندې کې لیکل سوی موږ کې ورته ور اچوو. اوکې کوئ، 1 2 3 4 5 6 او بیا چې 0 0. دا بټنونه په ریموټ کې کار نه کوي، یعنې موږ یې په ریموټ کې نشو وګلی 1 2 3 او په کیبورډ کې به یې دلته وګو ښه. او بعد له هغه چې بیا راځو 8 9 0. بعد له هغه چېرته راځو AA او بیا وروسته 2 0. وروسته له هغه انټر چېرته ده؟ اوکې ډېرو خلکو چې ورکه چې اوکې چېرته ده؟ اوکې دا دی، دا انټر ده، دا اوکې که هغه اوکې سو. بعد له هغه له دې مینو څخه به چېرته وځې؟ مینو چې به په مینو بټن ورته ووږې له مینو څخه به وځې. تاسو ته معلومېږي چې لمر فریکونسي ورته لمر نوم ورته رالو او فریکونسي راله، سایډ یې رالو او چې رالو کلیر ولوېدل. له هغه څخه راوځو څنګه کېږي. نو دوستانو په ډېره بښنه سره ډېر ملګري غوښتنه کوي، ډېر ملګري په واټساپ کې زنګ وهي، ډېر ملګري معلومات غواړي. کله چې موږ اریانا تلویزیون مخکې کرکټ بندوله، موږ چې دغه طریقه ورته واچوله په ټولو تلویزیونو کې دې طریقې کار کول او صحیح کار یې کولو. خو لمر چې ده هغه خپل سایډ غواړي، سایډ یعنې یا سټ سپوږمکۍ غواړي، خپل سټلایټ غواړي. او په دې تلویزیونو کې په دې ماډلو کې په دې کې یا سټ سپوږمکۍ نشته، یعنې هغه سټلایټ نشته، موږ یې نشو انتخاب کولی. په دې خاطر باندې په لمر تلویزیون کې کار نه کوي. چې هر څومره کوشش مې وکړو نن ورځ ډېر زیات تلویزیونان راته راغله او ډېرو ملګرو زنګونه راته ووږل. ډېره بښنه غواړم، کار نه کوي. چې هر څو کوشش مې وکولو هېڅ طریقه مې نه که ورته پیدا چې کار وکوي. بالاخره په دې نتیجې ته ورسېدم چې هر څومره تلویزیون مې وکتل په هغو کې په داخل کې سټلایټ یا سټ سپوږمکۍ نه ول، یا سټلایټ نه ول، یا به په نیل سټ کې اچوي، یا به په اټبریټ کې اچوي، یا به په کوم بل سټلایټ کې اچوي. کار کوي خو کلي نه خلاصوي. او کله چې اریانا تلویزیون هغه سټلایټ نه غوښتلو، هغه چې په هر شي کې ثبت کړی و، سرچ کړی وی، خو کار یې کلي به درته واچولی سټارټ کېدلو به. نو دوستانو دغه تلویزیون ته زړه مرته خورئ. په نورو سټلایټو کې که چېرته بل کوم تلویزیون وي که دغه سټلایټ ونه غواړي، چې سایډ غواړي، سټلایټ غواړي، هغه ونه غواړي، بیا یې کار کولی شي. او اوس لمر چې ده او که تاسې غواړئ چې دا کرکټ وګورئ نو په ډېره بښنه سره تاسې باید بل ریسیور ورته کړئ دې تلویزیونو ته. او دا تلویزیونونه اوس کار نه کوي. که مې ویډیو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. موږ ډېره بښنه غواړو نه مې وتوانېدلو چې تاسو لپاره دا خدمت وکړو او دا درته جوړ کړو. نو موږ په دې باندې اخر ته ورسېدلو چې دا سټلایټ غواړي، هغه خپل سټلایټ. او په دې تلویزیونو کې په دې ماډلو کې دا اپډیټ شوي نه دي، که څه چل ده نشم ویلی، خو په دې کې دا سټلایټ نشته. د سرلوړي او اباد افغانستان فعل الله مو مل شي.